ابو سفیان چې وکتل چې د نبی رسول الله سلام سره سمرګری دي او دا आवाज هم خور شوی دی چې نبی رسول الله سلام قتل شوی دی، نو ابو سفیان راغی او د مسلمانانو ته داسې مخامخ ودرېدو. چې ودرېدو نو आवाज یې وکړو وی افی القوم محمد، په دې قوم کې محمد شته ژوندی دی که نه مړ دی؟ افی القوم محمد، په تاسو کې محمد شته؟ نبی علیہ السلام جواب به نه ورکوئ. جواب به ابو سفیان دا आवाज درې پیرې وکړو، جواب ورته میلاو. بیا یې आवाज وکړو وی افی القوم ابن ابي قحافه، په تاسو کې ابو بکر شته دی؟ درې پیرې دا आवाज وکړو، نبی علیہ السلام جواب به نه ورکوئ. چې په درېمه پیرې आवाज وکړو وی افی القوم ابن الخطاب، په تاسو کې د خطاب زوی عمر شته دی؟ چې دا आवाज یې درې وکړو، نبی علیہ السلام جواب به نه ورکوئ. نو ابو سفیان خپل قوم ته مخ کو، مشرکین مکه ته کافرو ته وی دا خو چې आवाज رانغی نو معلومیږي دا چې دا درې واړه مړه دي. دا درې واړه څه دي؟ محمد، ابو بکر، عمر، دا درې واړه مړه دي. ابو سفیان دا आवाज وکړو کافرو ته. عمر رضی الله تعالی عنہ ټینګ نشو چې دا आवाज یې واورېدو. وی ای د الله دشمن، دا درې واړه الله ستا د غم د پاره ساتلي دي. اے د الله دشمنه، دا درې واړه الله ستا د غم د پاره ساتلي دي. درې واړه ژوندي دي، درې واړه ژوندي دي. بیا ابو سفیان عمر رضی الله تعالی ته وی څه درته وام نه یو بل ته به څه وایو نه، خو لږ ما خواله راشه، لږ ما خواله. عمر رضی الله تعالی عنہ خواله لاړو. دا راته ووایه چې نبی علیہ السلام ژوندی دی که نه دی، ستاسو پیغمبر ژوندی دی که نه دی؟ نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل الحمدلله ژوندی دی، ژوندی دی. وی د عبدالله ابن قمیه نه مې ستا په خوله یقین ډېر دی، ځکه هغه وایي چې موږ محمد قتل کړی دی، خو د هغه په خوله مې دومره یقین نشته او ستا په خوله مې یقین، نو بس دی ژوندی دی. بیا او بیا ابو سفیان یو چغه وواله، چغه یې وواله وی اغلو حبول، اغلو حبول. دا حبول د دوی یو بوت و، د هغه بندګي به یې کوله او په جنګ کې به یې د هغه نه مدد غوښتو. نو ابو سفیان آواز وکړی اغلو حبول، حبول زنده باد. نو نبی علیہ السلام عمر ته عمر اوس جواب ورکړه، اوس جواب. نو عمر رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبر څه جواب ورکما؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عمر وایا چې الله اعلى واجل، الله لوی دی، الله لوی دی. دی وی اغلو حبول ورته وای الله اعلى واجل. بیا ابو سفیان چغه کړه وی لنا العزى ولا عزى لكم، زمونږ عزا خدای دی نو ستاسو عزا خدای نشته. دا عزا د دوی یو بوتو دا بندګي به کوله. زمونږ دپاره عزا دی، زمونږ مدد کوي، نو ستاسو عزا. نو نبی علیہ السلام عمر ته اوس عمر جواب ورکړه که نه؟ څه ووایم د الله پاکه پیغمبره؟ نو نبی علیہ السلام فرمایل عمر وایا چې الله مولانا ولا مولا لکم، الله زمونږ مولا او زمونږ دوست دی او ستاسو الله دوست نشته. جواب ورکړه. بهرحال ابو سفیان لاړ اخوا. بیا جنگ شروع شو چې نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته آواز وکړو، نو بیا جنگ شروع شو. صحابه کرام راټول شو. چې جنگ شروع شو کافرو شکست وموندو. کافر چې کوم راغلی هغه وتښتېدل، لاړ میدان خوشی پاتې شو.